صد جلوس صد جلسه صد غزا شهیدان صد جلوس صد جلسه صد غزا شهیدان مونږ به هنر پښتنو سره بلا شهیدان په میدان ما جنگوي مال شبسیره کوي په میدان ما جنگوي مال شبسیره کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره د مونږ د ټولنیزو رسنیو اوریدونکي لیدونکي کتونکي دي خو ټولو ته دا خبرتیا او دا پیغام درکوو چې په 8 اپریل 2025 یعنی سبا په 1 بجه په بغنارم باندې زمونږ د پښتون کمی جرګې د اتیا کسیزه کمیټې ممبر حضرت مفتی منیر شاکر صاحب د هغه یوه لویه جلسه په بغنارم سبا کیږي چې څومره پښتانه ورونه دي څومره پښتانه مشران دي او څومره د مختلفو مکتبه فکر خلک دي څومره د مختلفو ګوندونو خلک دي او ورسره چې څومره اکټیویست دي او ټولو ته دا پیغام او دا خبرتیا ورکوو چې په دا سبونې جلسه کې ګډون او شرکت وکړو. دا جلسه انتهایی مهمه ده، دا جلسه انتهایی ضروری ده. دا ټولو لرو بر افغان پښتنو ته دا یو پیغام درکوي دا جلسه چې دا د مونږ د یو ولي جلسه ده، دا د مونږ د اتفاق او د اتحاد جلسه ده. دا جلسه یوه مزاحمتي جلسه ده. دا جلسه چې کوم دي د دلته په دا وطن کې چې څومره شهدا شوي دي هغو شهدا د انصاف لپاره ده. دا جلسه چې څومره په دا وطن کې د مونږ پښتانه بچیان مونږ د پښتانه ځوانان مونږ پښتانه مشران بدرکه شوي دي یعنی ریاست بدرکه کړي دي اغواکه کړي دي د هغو د رهایي لپاره دا جلسه ده. مونږ د پښتون کمی جرګې د حاجي عبدالصمد خان لالا دپاره د مشر علي وزیر دپاره او د ملک نصیر دپاره او داشانتې د حسین صاحب لپاره د دغو ټولو زنداني او نور چې څومره د مختلفو ګوندونو خلک په ظلم جبر سره نیول شوي دي یا وشتل شوي دي د هغو د انصاف دپاره ده. دا جلسه کې چې څومره پښتانه دي باید په دا کې ګډون وکړي، باید په ټولنیزو رسنیو ته غږونه پورته کړي. که چیرې مونږ د خپلو شهیدانو دپاره غږونه پورته نه کړل، که چیرې مونږ د خپلو پښتنو ورونو د زندانیانو دپاره غږونه پورته نه کړل، نو داسې ورځې شپې روانې دي چې مونږ د خپل ژوند تپوس نشو کولی. دغه جلسه دا د امن پیغام ورکوي، دا جلسه چې کوم دي دا د خپلواکۍ پیغام ورکوي، دا جلسه چې کوم دي دا د انصاف پیغام ورکوي. باید د هر ګوند والا دا تفریق ونه شي چې دا د پښتون کمی جرګې ممبر دی یا دا د پی ټي ایم دی یا دا د پی ټي آی دی یا دا د عوامي نېشنل پارټۍ دی یا دا د بل ګوند دی. یعنی مونږ ته پکار دي چې ګوندونه په شا پرېږدو او موږ د پښتون د احساس په بنیاد باندې مونږ د خپلو ولسونو دپاره غږونه پورته کړو، موږ د خپلو پښتنو مشرانو دپاره غږونه پورته کړو، موږ د خپلو ځوانانو دپاره غږونه پورته کړو. نو دغه چې کومه د 8 اپریل 2025 سبوینې چې کومه جلسه ده په 1 بجه په بغنارم کېږي، نو چې څومره ولسونه دي څومره ځوانان دي او د کومو سیمونه دي باید چې د یو بل سره مرسته وکړل شي او هغه په دا جلسه کې ګډون وکړي په یو لوی تعداد کې. انشاءالله تعالی دغه جلسه چې وشي دا به چې کوم دی په دا وطن کې چې څومره مؤثر غږونه دي دغه جلسه به دغه مؤثر غږونو ته یو قوي قوت او طاقت ورکړي او ورسره دا چې دغه دلته کې کوم یو استعماري پالیسي دي یا دلته کې چې کوم یو استعماریت روان دی یا دلته کې یو داسې امریت روان دی چې دلته سیاسي غږونه خاموش کېږي یا دلته کې جمهوري غږونه خاموش کېږي، نو د هغو د پوره هم دغه جلسه ده یعنی د هغه غږونه څرګندولو دپاره به دا جلسه کېږي. نو یو ځل بیا چې کوم دی خواست کوو په ټولو ولسونو باندې په ټولو پښتنو مشرانو ځوانانو باندې او په هر مکتبه فکر باندې چې دغه جلسې لپاره کمپین هم وکړو او سره په دا جلسه کې سبو ګډون هم وکړو. ډېره زیاته مننه، تشکر.